السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک 50 کسان نور ووژل. هر ورځ د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره کله کم شي او کله زیاته شي. تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره د 12,000 سیوا شوه. وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا د سرکاري دورې په موقع باندې په سریلانکا کې ټریډ اینڈ انویسټمنټ کانفرنس ته وینا کړې ده. د سېنات د انتخاباتو لپاره د پی ډي ایم مشترکه امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نون د مرکزی صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې سپریم کورټ اف پاکستان د حکومت د ډوبې شوې کشتۍ د بچ کولو کوشش نه کوي. په منی لانډرینګ کیس کې د لاهور های کورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر حمزه شریف د ضمانت درخواست منظور کړی دی. په لاهور شالمار کې پلار د شپږو بچو مور خپل لور د غیرت په نوم ووژله. د پولیس د برتۍ دپاره د منډې په دوران کې یو ځوان راپرېوته او مړ شو. د پنډۍ ریلوے سټیشن سره پولیس د بوتل په شکل کې یو بم د مصنوعي دماکې په ذریعه باندې ناکاره کړ. د کرکټر شعیب اختر په شکل باندې د ټیک ټاک زنانه سټار سوشل میډیا په حیرت کې اچولې ده. فرانس او برطانیې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د جوهري معاهدې خلاف ورزۍ دې بندي کړي. د بھارت په ریاست آندھرا پردیش کې د خرو د غوښو نه جوړ شوو خوراکونو شهرت موندلی دی. د پیسل په یو میچ کې اسلام آباد یونایټډ کراچۍ کنګ ته په 15 وکټو ماتې ورکړې ده. بابر اعظم کامران اکمل په رنځونو جوړولو کې وروستو پرېښوده. په خیبر پښتونخوا کې به نن ټوله ورځ په اسمان باندې کله خال خال او کله ګورې وریځې راخورې شوې. د شپې په 20 منټه کم 10 بجې باندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې نری نری باران شروع شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک 50 نور کسان ووژل. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 12,908 ته رسېدلې ده. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس څلور کم 1290 مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 15,080,580 ته ورسېده. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 1940 مریضان صحتیاب شوي دي. دغه رنګې په ملک در اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو صحتیاب شوو مریضانو شمیره 15,38,200 وشوه.
وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د مسله کشمیر سره د بر صغیر د ټولو مسلو د مذاکراتو په ذریعہ باندې د حل خوښمند یو. دا خبرې د سریلانکا د سرکاري دورې په موقع باندې په سریلانکا کې ټریډ اینڈ انویسټمنټ کانفرنس ته د وینا په دوران کې کړې دي. وزیر اعظم په دې موقع باندې غیر ملکی سرمایه‌کارو ته په پاکستان کې د تجارت، سیاحت او په نورو شوبو کې د سرمایه‌کارۍ دعوت ورکړی دی. د سېنات د انتخاباتو د پاره د اسلام آباد نه د پی ډی ایم مشترکه امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون د مرکزی صدر شهباز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د دوانو مشرانو درمیانځ د سېنات د انتخاباتو او د حلقه ان 15 د ضمني انتخاباتو په حواله باندې خبرې اترې شوې دي. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د سېنات د اوپن بیلټینګ مسله د سېنات مسله ده. پکار دا چې سپریم کورټ اف پاکستان په دې مسله کې پارټي نه جوړیږي او نه دی د حکومت ډوبېدونکي کشتۍ ته سهارا ورکوي. په منی لانډرینګ کیس کې لاهور های کورټ د پنجاب اسمبلی د اپوزیشن لیډر حمزه شریف د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د لاهور په علاقه شالیمار کې یو پلار د شپږو بچو مور خپل لور د غیرت په نوم ووژله. په پولیس کې د برتۍ دپاره د منډې په دوران کې وقار نومي یو ځوان راپرېوته او د ده حالت خراب شو. دی د طبي امداد دپاره په فوري توګه باندې اسپتال ته ورسولی شو خو ولې په اسپتال کې د ساه ورکړه. پولیسو د پنډۍ ریلوے سټیشن سره نږدې د بوتل په شکل باندې یو بم د مصنوعي دماکې په ذریعه باندې ناکاره کړ. دغه رنګې پولیسو د دهشتګردۍ دا کارروایي ناکامه کړه. دا کرکټر شعیب اختر په شکل باندې د ټیک ټاک یو زنانه سټار سوشل میډیا په حیرت کې اچولې ده. دا زنانه بارتي نجات ده او د کرکټر شعیب اختر د شکل سره ډیر زیات مشابهت لري. فرانس او برطانیې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د جوهري معاهدې خلاف ورزي دې بنده کړي. ګینې بیا د ایران پابندو ته تیار شي. په یو بارتي ریاست آندرا پردیش په مختلفو اضلاعو کې د خر د غوښو نه جوړو شوو خوراکونو شهرت موندلی دی. د کومو له کبله چې د خرو د قلت ویره پیدا شوې ده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د شپږم پیسل په یو میچ کې اسلام آباد یونایټډ کراچۍ کنګ ته په 15 وکټو ماتې ورکړې ده او دغه رنګې دا میچ په خپل نوم کړی دی. د رنزونو د جوړولو په رینکینګ کې وکټ کیپر بیټسمن بابر اعظم کامران اکمل وروستو پرېښی دی او دغه رنګې دی اول نمبر ته او کامران اکمل دویم نمبر ته راغلی دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې کله خال خال او کله ګڼې وریځې خورې وې. د شپې په وخت د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې نری نری باران شوی دی. د تیرو 24 غنټو دپاره د محکمه موسمیاتو په پیشنګویۍ کې د خیبر پښتونخوا په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ او په بعضې مقاماتو باندې د نري باران د کېدو امکان ظاهر کړی شوی دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.